ټک دې د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار زړه دې ډک دې د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار داسې ډکې د نیکو نه لکه ډک د مړو خار زړه دې ډک دې د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار زړه دې ډک دې د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار سترګې دې ړندې دي د بل بد د ځان خرینې تل اینکې ځان ته ګورې د یار نه وینې سینګاره شونډې ستا اوزګارې نه دي د صفات د اشنا وکړې د خپل نور قصیدې وایې په کوڅه کې دا دلدار دا چې ته پنې کې ماستې لکه و فرعون په زور دریا خضر نه تودي لکه لوی او تور حصارې بلکې بدې وینې څومره زړه دې شي خوشاله د بل خیش درته غله ښکاري ستا د تور تاریخ جماله دا شمکور ړاندې چې وینې چې ډغارې وی غورځېږي دا هم ستا په شان روان دي دا چې پرېوځي او پاسېږي دا چې ته ورپورې خاندې دا مجنون او دا ملنګ ستا خو باد د ژړورې خامو او د دوی شتې ځلې لنګۍ د ادم د الله د ګوتو جوړ دی څوک ډوب دی په تیارو کې په شرابو کې شوړ کور دی دی هم ځي په چغو چغو دی هماغلته روان دی ته چې یې د کوم په تامه هماغه د ده مکان دی چې ډوب په فضل ډوبي چې بر دې خوشاله د شور چغې هم واوره دا هم ځان لوی هم تالی چې دې پړمخې پرېوځي تا ته ښایي د تندک لارې دا د دې سرماتې ولي ځکه ته روان هوښیارې شیخ چلو د نیکو ډاکه ګناهګار دی ستا استاد ستا دعا د ځان دپاره ډاله دې د ده فریاد ستا د خو ډیوه بلیږي په سینه کې ځان دپاره د سرې لمبې د
شعور دی دا هما جهان دپارا دی تصویر دی دا ادام دا خطو او پریوتوی او پسابو بازارونو دا پتنگ دا الوتوی زلد ڈک دی دخل زانا پکی زینشتا دیار داسی ڈکی دنی کونا لکا ڈک دا مڑو خار زلد ڈک دی دخل زانا خو ګورېدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیوې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره په ولسي ادب ورسره د شاعرۍ چې کوم اصناف دي په هغې او د هغې نه علاوه د شاعرانو ادیبانو په ژوند او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. په ولسي ادب کې موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او په هغې کې موږ تاسو سره د ټپې په جوړښت خبره کړې ده، د ټپې په ویونکو هم د سره خبره کړې ده، د ټپې په تاریخي اهمیت هم د سره خبره کړې ده او بیا هم در سره د کاکړي غاړو په حواله باندې خبرې کړي دي او د کاکړي غاړو چې کوم جوړښت دی په هغې هم د سره خبرې کړي د هغې په مضمون او د هغې په تاریخي اهمیت د سره هم موږ خبرې کړي دي. د کاکړي غاړې او د ټپې فرق صرف دومره دی چې کاکړي غاړې په جوړښت کې د ټپې نه بدلې دي، د ټپې جوړښت جدا دی، د کاکړي غاړو جوړښت جدا دي. ګنې مضمون او ویونکي تقریبا چې څنګه ما په خپلو پروګرامونو کې د دې خبرو ذکر کړی چې زیاتره د دې ویونکي چې دي هغه کاکړي غاړې دي او که ټپې دي زنانه دي. زمونږ زنانه چې کومې دي د دوی دا ټول پیداوار چې کوم دی د کریشن بنیادي طور دا د زنانو دی. د دې نه پس تاسو سره موږ د چاربیتې په موضوع باندې خبرې کړي دي او د چاربیتې په مختلفو قسمونو هم د سره خبرې کړي دي، د چاربیتې په اهمیت هم د سره خبرې کړي دي، په تاریخي اهمیت باندې خصوصي په هغې هم د سره خبرې کړي. په هغې کې د چاربیته کې د پښتنو رسم و رواج، د پښتنو جنګونه، د پښتنو د ژوند حالات دا ټول په یو چاربیته کې ډېره په ښکلې طریقه باندې زموږ چاربیتي شاعرانو راجمع کړي دي. او هم د دې پروګرام نه بیا زمونږ ډاکټر صاحب ډاکټر اقبال صاحب دا پروګرامونه راجمع کړي دي، ورسره خپل تحقیق هم یو ځای کړی دی. یو ډېر ښکلی کتاب یې د چاربیتې په موضوع باندې لیکلی چې د هزارې پښتو اکیډمۍ هغه کتاب چاپ کړی دی. دا ډېر په زړه پورې کار دی. ورپسې اوس د غزل چې دا کوم پروګرامونه روان دي زمونږ هم د دې غزل نه به هم یو کتاب جوړیږي او هغه به هم که خیري تاسو ته وړاندې کېږي او تاسو به د هغې نه خوند اخلئ، د هغې نه به فایده اخلئ. د څه وخت نه موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو. غزل د عربۍ نه فارسۍ ته، د فارسۍ نه پښتو ته راغلی دی. دغه شان دا مزل د غزل هم روانو، ورسره د شاعرانو ادیبانو دا مزل د پښتو ادب دا مزل هم روانو چې په دې کې د خوشحال بابا اولاد، خوشحال بابا او دغه شان نازک خیال او هر چا پکې خپله خپله ونډه ورکړې ده. او خو مونږ نن سبا چې کوم شاعر او ادیب په ژوند او د هغوی په فن چې کوم مونږ خبرې کوو، د هغوی په کار مونږ خبرې کوو، هغه غني خان دی. د غني خان په مشهور نظم جناب شیخ باندې موږ تاسو سره خبرې کړې دي. نن به موږ په جناب شیخ خیش باندې د بخښنه غواړم په جناب شیخ باندې به د خپل باس موږ رانغاړو او نن به په جناب شیخ باندې زمونږ اخیری باس وي. موږ سره زمونږ درې واړه میلمانه محمد رفیق اسي صاحب، زیدګل خټک صاحب او ډاکټر احمد مغموم صاحب درې واړه موږ سره په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو محمد رفیق اسي صاحب له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره د دې نظم په حواله باندې څه نظر شریکوي. اسي صاحب تاسو ته پروګرام کې په خیر راغلی ویو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. اسي صاحب نن به را سره د دې نظم په حواله باندې څه نظر شریکوي؟ او جناب شیخ نظم باندې خبره وه. نو ټکر صاحب جناب شیخ نظم تاسو وی چې راټولو دا نن که نه، نو بېشکه راټولول یې په کار دي ځکه چې کار خو دغه کې نورم ډېر دی. خو دا نظم چې دی نو دا خپل ډېر نزاکتونه لري. خو زما په خیال باندې نن چې دی نو د ادبي نزاکتونه پې هم لږ غونتې بیان کړو چې دغه خان څه کړي دي. د ادب په حواله چې خبره کوو نو دا نظم جناب شیخ چې دی نو څه خبرې خو پې مخکې شوي دي، خو دې ته په ادب کې محاکاتي او تصوري نظم وایي. دا محاکاتي نظم ټکر صاحب دې ته وایي
چې په دې کې په مقابله باندې داستانګویي کیږي، په مقابله باندې د یو کس خبره وي او د بل کس خبره وي او بیا څه نتیجه وباسي، د دې ته محاکاتی نظم وایي. او نو دې کې چې دینو اصل کې د دې جناب شیخ او دغه بل کس دغه په مقابله کې چې دی هغه ملنګ او پتنګ، نو د هغه چې دینو مقابله د دې دواړو، نو په دې لحاظ سره دا چې دینو محاکاتی نظم دی. بیا ما درځو چې دا مصوري نظم دی، یعنی په دې کې چې دینو باقاعده داسې یو دغه شوی دی چې د جناب شیخ او د دې بل ملنګ او مجنون دا مقابله چې شوی د دې د دواړو جدا جدا زبردست منظر کشي شوی دا، او دې کې خان چې دی نو د دې نزاکت په لحاظ سره چې خبره کوو، نو ایره ټکر شوی یو خبره کوم زه خو چې دی یو طالب علم سړی ما، خو زما په خیال باندې په جبو کې د مصوره په لحاظ سره چې دی نو کم از کم ما ته نه دی معلوم چې داسې منظر کشي شوي او داسې تصویر کشي شوي. دا تاسو ډیره ښکلې او ډیره زبردسته خبره دا تاسو وکړه. که تاسو د غنی خان د پټان کتاب وګورئ، په هغې کې چې دی د اور په غاړه ناست او د سره یو سړی ناست، زه دا په دعوه وایم که یو آرټسټ ناست وي او دغه نظم دغه تصویر کشي ګوري چې دی دا څنګه دغه نقشه وړاندې کوي، نو هغه به بالکل دغه سړي تصویر مغه شان جوړ کړي لکه څنګه چې غنی خان وایي. هغه دومره په کمال سره دا کار کړی، دا تاسو د ډیر لوی نقطه راوچته کړه. یعنی دا چل کړی دی. په دې ګورو دا علامه اقبال صاحب یو مزیدار شعر ویلی دی، بنده وایي چې په دې ویلی دی، هغه وایي خون رگ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، خون رگ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بہزاد. ډیر دا علامه اقبال صاحب دا شعر ویلی. ګوره هغه دغه یو مصور خبره کړې ده چې هغه مصور هغه به چې په لاسو باندې تصویرونه جوړول، چا ورته چې دی نو یو ملګري ورته وي یاره بهزاد صاحب تا ته یادي مثلا د پیښور په چوک یادګار کې چې هغه 10 کاله مخکې مونږ روان وو، په رش کې هغه سړي د پورې غاړه د سړک نه لاس چت کو، سلام یې مونږ ته وکړو، مونږ هم ورته لاس اوچت کو. نو بهزاد یا هغه مصور که بل و غالبا دا بهزاد نو د به زر چې دی نو پنسل او کاغذ راواغېدو د هغه سړي تصویر بیا جوړ کړو، وی دا یاد دی. نو دغه د چلو دغسې د حافظ شیرازي صاحب د میخانې خبره، نو دغه دا چې دی نو علامه صاحب وایي چې دا د دې معمار، دا د دې مصور په رګونو کې چې دی چې کومه وینه چلیږي نو د هغې یو جوش دی او یو ولوله ده، او په دې طریقه کې فن روزي. دا شعر اصل کې ما ذکر وي چې د خان په دې نظم کې دا چل کړی دی. ګوره تاسو ته خیال وکړئ که نه د جناب شیخ مجسمه چې دی جوړوي، نو د هغه دپاره د کوم اعضا مقرر کړي دي او واقعي داسې وي چې په هغه کې عجب او تکبر وي، په هغه کې ریا وي، په هغه کې دا چلمي چې خپل بدم ورته ښه ښکاري او د بل ښه ورته بد ښکاري، او بیا خپله زندګي ټوله یو مصنوعیت او بناوټ وي، د تکلف وي، او دغسې تر دې حده پورې دی په دې کې تیز وي چې د اشنا کوڅې ته لکه څنګه چې خان خبره کړې ده، نو د هغه کوڅې ته هم دی لار چې خو د هغه غلام چې دی نو څه آداب دی نو څه هغه هم د خپل وړاندې کوي، او بیا چې دی نو په ده کې په دغه خپلو ټولو کړو باندې دا ورته نیکۍ هم ښکاري او یو زبردست فرعونیت په ده کې پروت وي، لکه څنګه چې فرعون دعوې کولې دغسې په دعوه دی لګیا دی، یو زبردست خشم یې په هغې کې لګیا. خو په دغه اخري شعر کې دا چې تاسو د دغه کې ډېر مزیدار وي که نه، د بل خیش درته غلا ښکاري او ستا د تور تاریک جماله. دا اوس د حسد خان ورته آینه نیولې ده
د خپل هغه کیمرې ورته نیولې ده او حسد یې راغسته. دا کوم چې دغه ټکر چې موږ یاد په دې کې د جناب شیخ تصویر بالکل جوړ شو. په دې دغه مصور خلک ډېر خپويږي چې څنګه جوړي. تاسو ډېر مزدار خبره مو فرمایله اوسه. بل طرف ته اوس دغه بل کس چې د جناب شیخ په مقابله کې دی د تصویر ګور دی جوړي چې هغه شمکور دومره دی یا نه دی، خو ته د اغلی دو ته جناب شیخ شمکورې او کوګو دغه د کلو تکری چې خوري کله پاسي کله غورځيږي، دا مجنون دی او ملنګ دی، شلیدل جامع اغوستي په شراب او په شور پور دی او په لشه کې د بی خوده چور دی کیندکونه خوري، کله چې دینو پیوینه امراماتي او بس یو بد حال وي او په د سم ور بلې د جهان د په د ځان به نیاز دي او دی لګیا دي او تا یو شنه قبا غوستر او په تکبر کې دته یې نو اوس د دې سړي منظر کې شي د چکړې د منظر کې شي ام نوې ما محاکات ام نوې ما ام اق مصوري وې ما چې زبردست تصویر ګره دا چې بندوي لکه په دې معاشره کې داسې کسان دي ونصاري وي یا نشایان یا نه نشایان، خدا سے قسمه په نظر راځي. دا کوم خبره چې ما وکړه دا څه غور ووري تصور ته داسې قسمه کسان راشي چې دا په معاشره کې وي. وګوره اوس دا به خود سره وګوره خان چې دین اوس دې کې یو کمال کوي په خپل محاکاتی نظم کې ټکر سبب دا یو خبره دی کوي چې ګوره یو طرف ته په دې معاشره کې دا نشایان خلک چې داسې وي بالکل د اغوی ام منظر کې شي دا چې لکه ذهن ته دی راوړي ځکه چې تصویر دی جوړي چاته پسترګو کې دا خی محاکات دا ویم دیتا چې ته یو شعر وایي یو مضمون ته وایي چې ته د الفاظو نه هغه شی جوړ کې او د اوریدونکو د غوږونو نه وتسترګي جوړ کې او هغه شی پکې وځلای د دې ته چې دغه اصل کې مصور محاکاتی وي نو د اوس چې دغه ټول کړی دي او دا سړی دی جوړي او د په یو مقصد پسې روکته نو ګور دا ان دې دومره به خود دی چې جناب شیخ ارسمره د خپل بد حالت باندې ګوري لیکن دې د اغنم بے پروا ته چې د چغم دغه د پاره دی دا ګور دا د جنون په دې حالت کې تلل دا نقشه ټوله د غالب صاحب د دوه غزل مقصد ما ذهن تراله تکر سے بغړې مزیداری ویلي دي وای نه پوچ وسعت میں خانه جنو غالب نه پوچ وسعت میں خانه جنون غالب جہاں یہ کاسے گردوں ہے ایک خاک انداز ډیر ښه چې د دې جنون چې کم د میخانه کم وسعت نو غالب د دې خو تاسو مکوا دا ټول جهان چې دی کنه نو دا د خاورې په انداز کې د خاورې یو پیاله د پورته ګردونه وسمان نو اوس دا دغه کوم خان چې کوم سړی جوړي دغه د ارسل بے پروا دي نو ام دغه د جهان په دې میخانه کې هغه نشده او د ټول انسانيت لپاره د نقشه پیش کړي. اوس د سره چې د جناب شیخ کوم دغه ساتي د په زخمونو کې مالګي جوړي چې د په مقابله کې دی او د تخلق ورېدل بے پروا ام دي وګوره دام د غالب سره یاد ہے غالب تجھے وہ دن کے وجد ذوق میں یاد ہے غالب تجھے وہ دن کی وجد ذوق میں زخم سے گرتا تو میں پلکوں سے چنتا تھا نمک. ہائے ہائے دیر غالب صاحب دا خبره کړې ده چې غالب تا ورځ یاد دي چې ستا د ذوق او د وجد کې مشپیر وځوي چې ستا په زخم باندې به جناب شیخان غونته کې خلکو کومه مالګي ډولول طالب هغه څومره مزه درکوله چې تاسو په بڑو باندې هغه مالګي واپس راټولول خپل زخمونو لپاره ډیر نو دا دغه غالب صاحب دا مفهوم بیان کړي په دې کې نو دغه سړي محاکات کوي او په زبردست انداز کې بالکل د هغه تصویر یې جوړ کو بل طرف ته د جناب شیخ تصویر جوړ کو خوست کې یو کار بل دی
هغه دا ډېر عجیب کوي چې دې دواړه څنګه دې مقابله کوي هغه محاکاتی شکل په نظم کې د مصوره سره چې د خان روان ساتي ګوره د مقابله د تاسو ګوره کنه دا دې دا چې څور په خان دی دا مجنون او دا ملنګ او تا قبا د شنورې خمو د شلیدلې لنګ او د دې شلیدلې لنګ او دا هم زیل د ادم د الله د ګوتو جوړ دی او څه دود د پتیرو کې په شرابو کې شون خور دی نو شیخ استا تکبر نه دی پکار دې کې دې محاکاتی انداز ته وګورئ چې دواړه څنګه په مقابله ورولي او په اخر کې تکر شیب یو کمال خان په دې نظم کې کوي چې جناب شیخ نه کوم تصویر جوړ شي کنه نو هغه ته شیخ چلو جناب شیخ ویل شي او دغه ملنګ نه فقیر نه دغه چې کوم تصویر جوړ شي نو هغه ته لوغړن پتنګ ویل شي دا تصویر نه جوړ شي نو دغه به نمونه بالکل منوعا نو ګوره دې دا ابي خبره کوي کنه کله چې د جناب شیخ خبره دی ختمي او په هغه باندې د فتوی په شکل کې دی په نظم کې تیز خبره ورته کوي نو شیخ چلی د نیکو ډکه ګناهګار دي استاد تا دعا د ځان د پاره او تعالی دې د فریاد ډیر ښه اوس شیخ چلی چې دی یادې نو اصل کې د شیخ چلی یو بیوقوف سړی ته وایي کنه او داسې بیوقوف سړی ته خصوصا شیخ چلو ویل کېږي چې دې د ځان د پاره پټې په دماغو کې سوګدي منسوبي تړي او اکثر دغه نتیجې غلطي دې ته شیخ چلو بالکل او اکثر دغه بیوقوف ته شیخ چلو ویل ګور خان څومره ټکی چې دغه کړه دی ګور چې څومره مشهور خاوند دی شیخ چلو د نیکو ډکه ګناهګار دی استاد چې دا څه تصویر د سن جوړ دی نو دغه ټول ابلیسي قوت لري او ته دا غي نه جوړي حالت چې دا هغه خبره کوي چې کر سیبو دې ته چې وګورو دا ډیره حیرانتیا راولي کنه شیخ چلو ته خبره جاری دی وي استاد خو دیو بلیږي په کینه کې ځان د پاره د تصویر نه دی برش چته کنه او بس تصویر مکمل کوي نو خان سوي د سری لمبي د ور دي د همه جهان د پاره او دې تصویر د آدم د خطو پریوتو او پسو وزرونو د پتنګ د اړوتو یعنی د ټول انسانيت د ترجمان دی نو دې کې ارزو کوم بیا پکې دا یو واجب چل دی د نظام کې ټکر سیو چې د دې جناب شیخ دا کوم خامې دي او روحاني بیماری دي نو اوس چې د بل سړي نقشه چې دی نو چې دا خان جوړي نو د هر بیماری جواب دی د بل سړي د کردارونه چې دی ښه بالکل او هغه د زیات وخت غواړي نظم دې موږ خبر بالکل دا تاسو صحیح خبر وکړه چې عجب ویل بالکل چې دغه مقابله کې د یو کردار پیش کړی دی دا او په دې جدا باندې د فقه کتابونو د تفسیرونو کتابونو دغه سره صوفیو کتابونو په دې یو خاطر او په دغه یو صفات جدا لوی نظمونه لیکلي لوی مضامین لیکلي دي او دلته خان چې په دې نظم په محاکات کې او په منظر کشي او په تصویراتو کې ډېر مزیدار پیش کړ ډېر پزلو پورې اساسه ډېر خوندې او حقیقت خبره ده چې خبره په ختميږي نه خدا تاسو چې کوم نشاندهي وکړه زما ماشومه لور د اغي د پټان کتاب واغښت هغه اوس اغي چې دا په پنځم کلاس کې ودی د پټان کتاب زمانه واغښت بابا وې دا زکه تیش مې وګورو بچو هغه چې دی کله وکړو دا لګ دا یو غنټه دوه پس ما پسراله د ما کمرې ته ما ته بابا وې دا غنی بابا خو د دې په دې لفظونو وې تصویرونه جوړي ګورغه ماشوم په دې خبره پوه شو وې دا غنی بابا خو د لفظونو نه تصویرونه جوړي ډیره مننه سي صاحب تاسو ډیره مننه خو ګوریدونکو خپل ورکوټه غونته دمه او د دمې نه چې څنګه واپس راشو نو ورځو خپل بل ململ او دا غوینه لګ نظر اخلو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 04 او 03.
خو ګوریدونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هر کله یو تاسو زموږ د درون خوږ میلمه محمد رفیق اسي صاحب ډېرې مزیدار ډېرې په زړه پورې خبرې په د غني خان په نظم جناب شیخ باندې وردی ورزو خپل بل درون خوږ میلمه زید ګل خټک صاحب له داغې نه لږ نظر اخلو چې غیره سره د جناب شیخ په موضوع باندې څه نظر شریکي خټک صاحب تاسو پروګرام کې په خیر علي وو ډیره مهرباني ډیره مننه او مهرباني کې نن بر سره څه نظر شریکوي بسم الله الرحمن الرحیم تیر پروګرام ما ته یادېږي مونږ په دې باندې ختم کړیو چې غنی خان علیه الرحمه په دغه نظم کې د شرف آدم خبره هم کوي اور ډیر باریک معنی چې دی هغه باندې د الفاظ لباس اغوندي هغه مونږ ته د شرف انساني درس راکوي خلقته بيدیا رب جلیل فرمایي چې ما انسان په خپلو لاسو سره جوړ کړی دی د الله د ګوتو جوړ دا هم زوی دی د دم د الله د ګوتو جوړ خلقته بيدیا ما خپل لاسو سره دا تخلیق کو دا تصویر می خپل ګوتو سره جوړ کو الله کریم جلیل په قران پاک کې فرمایي محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم فرمان دی یا ابن آدم انت مکرم الخلائق څومره چې مخلوقات تی پاغه کې تټولو نه مکرمي ډیر ښه دا سرکار دو عالم حدیث مبارکت جامع صغیر کې استاد سیوطی رحمت الله علیه نقل کړی اور یو لګ د طویل خبره ده خو هغه نه یو ایکسپریکټ یو اقتباس را واخلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام سره روانو او مخکې یو بوډای روانو هغه صحیح تللی نشلو بوډایو محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا تقدموه چې دا مشر دی عمر زیات ته اور دنه مخکې کېږي ما ځکه چې دا بی ادبی دی ډیر ښه صحابه کرام ورته چې یا رسول الله هو يهودي هغه يهودي دی سرکار دو عالم ورته فرمایي چې الیس هو ابن آدم ولدا دی آدم فرزند نه دی ډیر ښه آدم فرزند خو دی کنه الله کریم هر انسان سره خطاب کوي بالکل یا ایها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انسان تبرور خپل رب طرف ترازي او هغه سره به ملاقات کوي ډیر ښه زه تملرم چې ما आवाज بتاست تاسو आवाज ډیر سفر از مونږ ته دغلت په پرابلم خو دلته بالکل مسله نشته نو اسبات نفی نسنګ را پورته کیږي په دغه مقام باندې ډیر باریک اور فلسفیانه اور متصوفانه گفتگو کوي جناب غنی خان چې زونه خپل ضد نه را پورته کیږي یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الله تبارک وتعالی ازداد نه د حقایق تدبیر فرمایي ډیر اور نفی نه اسباب لار وباسي ډیر دا د دې دا شیر که خدای کی ما تریات شي دا د دې سرمات یولید زکه تروانو خياره دا د اول مصرا بدل دا د دې سرماتي ولید زکه تروانو خياره دا د دې سرماتي ولید زکه تروانو خياره دغه شعر کې د نظام تکوین په افادیت باندې خان کلام کړی دی الله تبارک وتعالى چې کوم اول تیر دی هغه نه دا رست راتلونو ته
راه عبرت کولوي بالکل. اور مخکې چې کوم رواني هغوی په نقصان کې ورپسې روانو فایده وي. مولانا روم علیه الرحمه فرمایي چې ځنګل کې چې کوم زوردار आवाज وي دا د قافلې یرولو د پر نه وي، دا د قافلې نقصان بچ کېدلو د پر وي. شپې کې چې سپي غاپي دا د کور ولو بیرمۍ د پر نه وي، دا د پر وي چې هغه غلنه او قزاق نه محفوظ شي. قرآن عظیم تیر وختونو واقعات اور حالات اور د افراد تا د هغوی خبرو تا هغوی اخبار تا ایام الله وای، ایام الله. موسی علیہ السلام ته الله پاک سوای وذکرهم بایام الله، چې د تیرو خلقو عبرت نا اور هغوی واقعات نا د قوم ته موعظت ورکړي، قوم ته تذکرہ ورکړي، قوم ته نصیحت ورکړي، قوم ته یاد دهانی ورکړي. بالکل. تلک الایام نداولها بین الناس وما يعلمها الا العاقلون. دا ایام دی، دا ایام د خلق په منځ کې مونږ دغه ایام ته گردش ورکو چې عاقلان ته عبرت واخلي. ډیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم اور موسی علیه السلام ته هم الله کریم جلیل فرمای وذکرهم بایام الله. خلق ته ایام الله سره عبرت او موعظت او نصیحت ورکړي. دا تیر خلق اور هغوی حادثات مونږ دې پر یاد دهانی دي. غنی خان علیه الرحمه د مجنون خون آلود سر کې عاقلانو دې پر بهار آفرین معانی اور شوکت و کامیابی سلا و باسی، چې د مجنون سر نه چې وینې بهیږي دا کې عاقلانو دې پر فلاح او کامیابی دی. د تکوین په پردو کې د تشریع آفتاب د غزل سرا څنګه راخې کول دي. ډیر دا تلمیحاتی اور اشاراتی کلام دی. په ساده ټکو کې ډیره غیره فلسفه اور ډیر دروند مانویت د سړی چولې دي. اور زه دا وایم چې دا د عیسی دی. بالکل. الله تبارک وتعالى حکمت وګورئ چې د مجنون په جنون کې عقلمند پر شعور دی. ډیر غنی خان فرمایي چې د ته چې ور پر تمسخر کوي ور پر خان دی، دا تدبیر الهی دی، دا مدزان په حقا ډیر دا تدبیر الهی دی اور د نظام تکوین یو جزو ترکیب دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع القلم عن ثلاث، په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته. ای رحمان بابا په ملنګ باندې څنګه کلم اوچت شو الصبي حتى يحتلم، مشوم چې څومره پرې بلغ شو نه. بالکل. والنائم حتى يستيقظ، خو به ولی ورده چې څومره پرې را بیدار شوی نه. والمجنون حتى يفيق، اور مجنون چې څومره پرې هغه تعفاک نوي شوی. شیخ چلو د نیکو ډکا ګناهګار د استاد کمال سیم ډیر. شیخ چلو د نیکو ډکا ګناهګار د استاد ستا دعا د ځان د بارا تعال دې د فریاد. ډیر دغه شعر باندې اصولي گفتگو ډیر جامعیت ترا جناب ډاکټر مغموم فرمایلی و. زه په هغه تناظر کې تاسو اجازه سره یو خبرې کوم. غنی خان علیه الرحمه په دغه شعر کې شیخ چلو د نیکو ډکا ګناهګار د استاد ستا دعا د ځان د بارا تعال دې د فریاد. په دا کې غنی خان ریا اور عجب نه چې کوم عبارت کردار دی هغه باندې تنقید کړی دی اور وایي چې دا یو عرصه نه دا کردار تسلسل کې روان دی. تعبیر اور تفهیم داغه تسلسل اور داغه غلطی
که خانقاه سره وابسته دی نو هم غلطه دی. دا د بایزید جنید مشرب نه دی، بالکل دا د صوفیان باصفا گلستان فکر نه دی. بالکل علامہ اقبال علیہ الرحمہ مزیدار خبر کہی، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. واہ 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 واہ، ډیر ښه ډیر ښه میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ډیر ښه. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. باز می کارغانو سره لاړ، پښتانه وایي باز می کارغانو سره لاړ، وي مردار غوښې به خوراک شوي مړه بشي. نو تاویل داغه پندا که په مدرسو کې تیاریږي نو صحت فکر اور اصلاح خلق سره د دې څه تعلق نشته دی. بالکل یو ارسینا په نسلونو باندې دا ظلم کیږي چې هغه تاویل اور غلط تعبیر تسپارلی دی. ما ته یادېږي چې غالبا حضرت روم شعر دی، از شگرفی های آن قرآن فروش دیدام روح الامیر در خروش. ای چې دغه د قرآن غلط تویل کون کی دغه عمل نه ما جبریل علیه السلام په غصه کې لیدلې دی. ډیر ښه. غنی خان علیہ الرحمہ په دغه شعر کې مخرب الفکر باندې گفتگو کوي اور مونږ ته ښیي چې دا تمام نامساعد رویه تعبیر اور طویل دغه غلطه تسلسل دی وجه نه پیدا شوی. اقبال ازائی کی آئی گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، واہ 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 واہ، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ډیر ښه دی، ډیر ښه شعر دی. خټک صاحب دا شعر دوباره وایي، ډیر ښایسته شعر دی. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. بس دا خبری دی، کا خبری دی چې جناب امام فکر غنی خان علیہ الرحمہ مونږ ته ډیر ساده ټکو کې رسوي ټول کام تا. بالکل گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ډیر ښه ډیر. روان شعر کې فرمایي چې تا دعا خو د غرض نفس شاخصانه دی اور د مجنون فریاد د لورو مفاد دی پر دی. کاغه سره تمسخر کوي، ستا د خو دیوا بلیږي پسینا کې ځان د پاره، دا د سری لمبي د اور دی د همه جهان د پاره، د سری لمبي د اور دی وي د همه جهان د پاره. ډیر اثر انگیز گفتگو اصلاح نفس باندې، معاشرتی روی اور فکری ابترے باندې دا یو مصلحانہ ریفارمیٹو گرفت دی. ریا علم و عمل سره وي یا عجب نفس چې کوم دا غانه چې کوم کردار پیدا کیږي، یعنی د علم و عمل ریاکاری نه اور عجب نفس نه چې کوم کردار پیدا کیږي هغه خپل ذات دې پره اور ارکان معاشره دې پره څومره زیات نقصان دی. بالکل خپل ځان ته د جنت حقدار اور لور خلقو د دوزخ سزاوار ویل دا د نفس غرور دی. بالکل اور ہمیشہ دے پر ہدایت اور فلاح لار نہ انسان لری بوزنی. بالکل کا سوچ کا علم نہ عبارت ہوئی، کا عمل نہ عبارت ہوئی، دوارو صورتونو کے دیر سخت نقصان دے دی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کول ما تراسو تاسو اجازت سرا فرمائی چې عبد ماده عجز و نیاز نه وته دي. عبد ابدا ډیر ښه دی، عبد ماده عجز و نیاز نه وته دي چې کوم ځای کې بے نیازی اور غرور سما پیدا شي هغه ابدیت نه دی سبل شي دی. بے شک هغه ته د بنده عبادت وایي. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. دغه فکر انگیز نظم اختتام د تصویر آدم په شرف و اکرام باندې شوی دی.
تصویر ادم کې د الله روح دی. غنی خان علیه الرحمه د انساني شرف ترجمان دی. د دنیا کې چې دا فساد دی اور د اکرام انسانی نه چې خلق غافل دي، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فزمکی مخ اور په بحر کې چې څومره فساد دی دا د انسان د لاسو د واجنا د بنی آدم بد اکرامۍ د واجنا دی ډیر. اور دا تخریب بوله ختم کیږي چې د اکرام انسانی فضا پیدا وشي. رب کریم فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر. مونږ بنی آدم ته بحیثیت اجتماعی تکریم ورکړی دی اور په اوبو کې په سمندر کې په ځمکه کې مو هر ځای کې خلافت ورکړی دی. داغه د نیکۍ موجوده خود ساخته نظام چې دی په دغه نظم کې غنی خان دا باندې تنقید کړی دی، کریټیکل جایزه خاصه د کمال کړی دی. بالکل دا صاحب فکر شاعر فلسفی اور صوفی منتخی چې دغه تمام چیزونو باندې ریویو کول ډیر شدید ضرورت دی. بالکل زوایم چې ډاکټر مغمون بالکل ډاکټر صاحب موږ سره دی. ډاکټر صاحب نن په دې باندې اختتامي خبرې کوي. ډیره مننه خټک صاحب، ډیر پزلو پورې، ډیر مزیدار، ډیر د خوند گفتگو د ابو بن ادم یو خبر را تراده شو. تاسو د اجز د انکساري خبر وکړه، دغه یو خبر را تراده شو. وای تاسو ته د لوګي سپته د وېدا خو موږ د بچای په قیمت غسته ده او خو ګوریدونکو اخلي ورکوټه غونته دما او د دمینه چې څنګه واپس راشو نور ز خپل بل ململه. تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ. خوګوریدونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وو. تاسو زمونږ د دوه ملمنو د محمد رفیق قادسی صاحب او د زیدګل خټک صاحب ډېرې مزیدارې ډېرې په زړه پورې خبرې واورېدې. ورزو خپل دریم ملمه ډاکټر احمد مغموم صاحب له او داغې نه لږ نظر اخلو چې غیره سره نن په دې نظم باندې څه خبرې کوي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیرلې وو. ډېر مهرباني ټکر صاحب، خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب نن چونکې په دې نظم باندې زموږ اخري خبرې دي نو نن در سره تاسو څه شریکوي په دې حواله باندې؟ ټکر صاحب نو لکه څنګه چې زموږ د دواړو مشرانو ملګرو عالمانو خبرې وکړي چې په دې نظم باندې خبرې ختمېږي نه، ځکه چې دا خو دې کې ټوله مطلب چې پوره فلسفه پکې راجمه ده. بالکل دا ختمېږي نه، خو تر خپله وسه کوشش کوو بلکې دې خو باندې چې کومې خبرې تقریبا پوره شوې خو ځاسې جټاله خبرې ور باندې کوم دي. خو ما په مخکې پروګرامونو کې دا ویلو چې د دې دا خبرې چې هغه ډېرې ژورې وي او د علم نه ډکې وي. مونږه چونکې زموږ په اوریدونکو کې هر قسم ته خلک شته دی، عالمان پکې شته دی او طالب علمان پکې شته، نو څه پکې داسې اسانه خبرې کول پکار دي چې دا طالب علمان ور باندې پوه شي. ټکر صاحب دا د پښتو یو مثال دی چې کله په لیوانی پوری خان دی او لیوانی په کلی پوری خان دی. بالکل دا چې کوم دی د لیوانیانو د خيارو دا د بیلې دنیاګانې دي کنه. بالکل د لیوانیانو خپل دنیا دا او د خيار خپل دنیا دا او خيار چې کوم دی نو هغه په ظاهر باندې زور ور کوي، ظاهري نمایش باندې زور ور کوي او لیوانی چې کوم دی نو په مانویت باندې زور ور کوي، هغه په ظاهر ته ډېر نه ګوري، مانو ته ګوري او دن چې کوم باطن دغه ته ګوري. نو دغه دواړه چې کوم دي دا جدا خلق دي. یو په دا دنیا چې کوم دی نو دا د ظاهر په تصویر کې ګوري، دا نور چې کوم دی نو هغه د باطن په تصویر کې ګوري. یو ظاهر ته اهمیت ورکوي، بل باطن ته اهمیت ورکوي. اصل کې ټکر سے په دې اندازم کې چې دا کومه محاکماتي انداز ده کوم ته چې رفیق قادسی سے اشاره وکړه نو دا غنی خان خپل ځان یادوي. یعنی دا لیوانه چې کوم دی دا رند دا لیوانه او دا مجنون دا غنی خان په خپل دی. بالکل او دا بل چې کوم دی نو دا شیخ ته چې غنی خان په ټول کلام کې دغه شیخ او دغه مولا، حالانکه مولیان دغه ملګری هم ډیرو
ډېر مولیان موږ چې کله ورغلو نو مولیان به ورته راتلو خبرې به څه کولې خو هغه بل شالي مولیانو هغه مولیانو چې د غني خان په لیونتوب باندې خبرو لیوانو بالکل علیمانو بالکل او جی علیمانو دا کوم مولا چې غني خان ور پرې خان دی او پرې ټوکی کوي یا پرې سنس کوي نو دا هغه مولیان نه دي چې کوم غني خان تراتلو دا یو خاص ما مخکې په خبرو کې دا خبره کړې چې دا یو علامتي بالکل دا یو علامتي شی دی دا ضروري نه چې د دې ګیره وي د کې دې شي ګیره نه وي خو دغه سي مولا به وي بالکل دا دوه علامتي دي د دې نظم ته کوم ګورو د دوه چې کوم کردارونه دي دا علامتونه دي بیسیکلی دا علامتونه دي بالکل دا علامتونه دا یعنی یو خاص قسم ته عادت ته یو خاص قسم د ژوند طریقې ته مطلب دا چې اشاره دي بالکل نو یو په ظاهر باندې زور ورکی او بل په باطن باندې زور ورکی دا وایي کنه چې دا چې تور پر خان دی دا مجنون او دا ملنګ او ستا کبا د شنور خمو او د دوی شلیدل لنګ دا هم زوی د آدم دا زوی د آدم ته زید ګل خټک صاحب اشاره وکړل کنه دا په قران پاک کې بلا زینو کې د دې دغه د چې خدای پاک وایي چې ما دا انسان چې کوم دی نو ډېر په ښه شکل کې ډېر په ښه تصویر کې ډېر په ښه عزت کې مې جوړ کړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مطلب دا چې نو دا چې کوم دی چونکه انسان چې کوم دی د خدای پاک په هر ځای کې احترام ورکړی دی په هر ځای کې چې کوم دی دا استایل دی بالکل نو مطلب چې دا هم زوی دی د آدم د الله د ګوت جوړ دی سکه ډوب د پتیرو کې په شرابو کې شور بوړ او مغه ځان یادې کنا ځکه چې غني خان ته خپل ځان معلومو چې زب هر چې څنګه ما نو خلکو ته څنګه ښکارم او زدن څنګه نغه ځان ته معلوم دی نو هغه رندانه انداز چې کوم دی اگر یعنی د چې کوم دی د رند او د کلندر او د مجنون هغه خصوصیات بیانوي چې د هغه نه مولا خبر نه دی شیخ او مولا دغه رند د دننی عظمت لنه خبر نو دی او تا خپل عظمت خي چې تاسو خو دا رند چې کوم دی دا کلندر او دا په ظاهر باندې لیونه او په ظاهر باندې مست او په ظاهر باندې په شرابو کې جوړ شور بوړ لکه ما چې د غالب یو شعر پیش کړو کنه چې دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے بالکل نو وای چې دا خو تاسو خو تصور پر خان دی خدا د اعلی د ګوت جوړ دې سکه ډوب دې په تیرو کې په شرابو کې شور بور دې ده هم زی پچغو دې هم اغلط روان دې اغلط مطلب څه دی اغلط یعنی جنت تا بالکل دې په دغه لیونتوب کې چې کوم دې اغه لوی مقام د خدای پاک ور کړی دی چې کم زیاته چې کم زیاته په منافقت په ذریعہ باندې ځان رسول غواړي نو د په دغه شلیدلو جامو کې او د په دغه رندانه انداز کې اغل تر روان دي کوم ځای ته چې تتل غواړي د هم اغل تر روان دي او ته چې د کوم پتما هم هغه د مکان دی چې ډوب په فضل ډوبي چې برزي خوشاله دا هم دغه مولا ته وی کنه چې ته په بره باندې یعنی مطلب دا چې ته خوشاله چې کنيزه په بره روانه په بره تر روانه ته پلان دی روانه ته مطلب چې اسفل السافلین چې کوم ته مطلب دا چې ته لال دی روان په بر نه روان د شور چغه هم واوره دغه هم چغه وي هم ته هم ځان ډیر ښه دا هم ځان لوي هم تعالی بالکل ته صرف ځان ته وای ته چې څه مقام جوړول غواړي آی صرف د ځان لپاره جوړول غواړي او د چې کوم د ځان په تکلیف کې اچي خو بل تر رهنمایي کوي بالکل د ځان تکلیف کې اچي هغه کمر رئیس صاحب یو شعر باندې آیات شو ما پتلو کې چې ازغیو کرل ما پتلو کې چې ازغیو کرل زکه چمن لکه بخمل پروت ته ډیر ښه دی ته د خپل ځان دغه ممري وي زه د جانان دغه ما بالکل او زاهد استا ثواب زما ګناه ته چرته رسی نو د ځان خبره کوي لیوانه چې کوم دی هغه د ځان خبره نه کوي د جهان خبره کوي او دا شیخ چې کوم دی دا مولا چې کوم دی دا چې ځان ته غاوره دی دا چې ځان ته غاوره دی په تکبر کې په لوی کې ډوب دی نو دا صرف د ځان لپاره لګیا دی او دا رز چې کوم دی دا کلندر چې کوم دی د ځان په تکلیف کې اچي خو بل انسان ته آرام رسول غواړي بالکل
د شور چغه هم واورا دا هم ځان لوي هم تعالی بالکل دا چې د پر پړمخ پریوزي تا ته خی د تندک لارې ډیر ښه بالکل تا ته خی تندک دلاره ګوره بالکل دا دې ګوره څومره دغه مطلب دا دی چې کوم دی ځان ته تکلیف ورکوي ځان ته تندکونه ورکوي خو په دغه تندکونو کې بل ته رهنمایي ورکوي دی وایي چې زه دې تندک وخورم خیر دی زه دې پرېوځم بالکل زه دې ګړنګونو ته پرېوځم تندک ته وخورم خو چې دا زما تندک بل وګوري نو چې بیا په دغه لار باندې را نشي دا ما چې کم تندک خوړلې ما ته چې کم نقصان رسېدلی چې دا نقصان بل انسان ته ونه رسي ډېر ښه نو دی چې کوم دی وایي چې دا زه چې تندکونه خورم نو زه د دې دپاره خورم چې خیر زه دې وخورم خو بل انسان دی د دغه تندکونو نه محفوظ شي بل انسان دی د دغه تندکونو نه بچ شي نو ځکه وایي دا چې دی پرې پړ مخ پرېوځي تا ته ښایي تندک د لارې دا تا ته ښایي مطلب دا چې انسان ته ښایي انسان ته دا تندکونه ښایي او دغه شیخ ته هم ښایي دا کم شیخ چې ورپورې خان دي دی ورپورې خان دي خو هغه ورته بیا هم وایي چې نه زه تا دپاره دا چې دومره تکلیفونه زه برداشت کوم دې دپاره برداشت کوم چې تا ته لار وښیم ته په سمه لار روان شي بالکل دا چې دی پرې پړ مخ پرېوځي تا ته ښایي تندک د لارې او دا دی سرماته ولید ځکه ته روان هوښیار ځکه ته روان هوښیار ګوره که د تندک نه یې خوړلی که د تندک نه یې خوړلی نو راتلونکی به چې کوم دی په دغه لار باندې تندک خوړو خو چونکې د تندک وخوړو نو راتلونکي ته پته ولګېده چې په دې لار کې مشکلات دي نو ورباندې نه ځي نو دغه چې کوم لوی خلک دي دا لوی خلک چې کوم دي هغې د لارې تکلیفونه په خپله برداشت کړي او چې کوم راتلونکي د پسې کوم راتلونکي خلک دي نو هغې ته لار صفا کړي هغې ته وایي چې پام کوو اگر په دې لارې باندې را نه شي دا تکلیفونه نه ډکه ده ګوره دا زموږ باچا خلک چې کوم دی هغه به چې په خدایي خدمتګارو کې څوک شاملېدون هغه به ورته مخکې د لارې مشکلات بیانولي ورته ویې چې ګوره دا لار د ازغو نه ډکه ده بالکل دا ازغو نه ډکه ده په دې کې دا تکلیفونه دي په دې کې دا دي په دې کې دا دي په دې کې دا دي هغې باوجود به چې هغې حلف اخیستو نو بیا باچا خان معتبر بار نو مطلب دا دی چې دا بل انسان ته نور انسانیت ته چې ته آرام رسول غواړي نو دا ټول تندکونه دا ټول ازغي چې کوم دی دا به برداشت کوي نو الله به بل انسان ته آرام رسوي الله به بل انسان ته خوشحالي رسوي نو دی ورته چې دا د سرماته ولید ځکه ته روان هوښیار یې دا خو د دې رند او د دې کلندر برکت دی چې ته یې هوښیار کړې بالکل که دی نه وې نو ستا به هم تندکونه خوړو او شیخ چلو د نیکو ډکه ګناهګار دې ستا استاد مطلب دا چې صرف ته ګناهګار نه یې دا یو سلسله ده چې روانه ده بالکل ملا ابن مولا مطلب دا چې ستا هغه استاد چې کوم ستا هغه استادو په همدې لار روانو د منافقت په لار باندې ته هم په همغه لار روانې بالکل تا دعا د ځان دپاره او تا له د فریاد ته صرف ځان ته دعا کوي او دی چې کوم دی دغه رند دا کلندر دا د دنیا خیر غواړي بالکل تا له د فریاد تا د خو ډیوه بلیږي په سینه کې ځان دپاره ته ځان لپاره لګیایي بالکل او د سرې لمبې د اور دي د همه جهان دپاره د باندې چې لمبې بلیږي لکه چې په شمع په ځان باندې لمبې بلیږي نو بل ته رڼا ورکوي بالکل ډاکټر صاحب وخت زمونږ بالکل یو ځلې بیا زمونږ وخت مونږ سره وفا نه کوي وخت زمونږ ختم شو او د خوشحال بابا په دې شعر به ختم کو چې ظاهر بین مې په ظاهر صورت غلط شو په باطن په خاورو پټه خزانه يم او خو ګوریدونکو د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا زما پروډوسر نایلا محمد له اجازه ترکه په لوی لم سپارو خوشپد درته غواړو زه خود د درد غواړم په هر یوه مذهب کې زه خود د درد غواړم په هر یوه مذهب کې ستا ستا خبرې چې نقلونه رنګارنګ دی ستا ستا خبرې چې نقلونه رنګارنګ کړی او زه خوش